جنرال مایکل کویریلا وایي امریکا د ټي ټي پي لخوا د پاکستان سلامتیا ته په ورپېښ خطر اندېښنه لري. د له قانونه ګرځول شوې وسله ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا د ترهګرۍ په پیښو کې د پرلهپسې ځپې په ترڅ کې د امریکا لوړپوړي پوځي کمانډر جنرال مایکل کویریلا ویلي چې امریکا د ټي ټي پي لخوا د پاکستان سلامتیا ته په ورپېښ خطر اندېښنه لري. دا خبره نوموړي په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې پټ پاکستاني طالبانو د پاکستان په ځمکه خپلې حملې زیاتې کړې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان په سفر تللې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مایکل کویریلا د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون سره مرکه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په پوځي اړیکو دوه اړخیزه تعلقاتو ترهګرۍ ضد جګړه او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د هیواد ته د په ورپېښو ګواښونو خبرې اترې کړې دي. د امریکا د سینیټ کمپ پوځي مشر جنرال مایکل کویریلا د ترهګرۍ ضد د پاکستان هڅې د سیمه ییز ثبات او سلامتیا لپاره مهمه ګرځولې دي او ویلي دي چې امریکا د پاکستان د پوځ د نوي سرلښکر جنرال سید عاصم منیر سره په ګډه کار کولو ته سترګې په لاره ده. د امریکا د سینیټ کمپ مشر جنرال مایکل کویریلا په پاکستان کې دننه د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان لخوا مخ په زیاتېدونکو بریدونو باندې دا اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړې چې ټي ټي پي په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت سره ډزبندي مته کړې او د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول پولیسو باندې حملې زیاتې کړې دي. امریکا د ډسمبر په لومړۍ نیټه د القاعده برصغیره د دریو مشرانو سره د تحریک طالبان پاکستان دویم مشر قری امجد هم نړیوال ترهګر ګرځولی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي وو امریکا ژمنه ده چې په افغانستان کې د القاعده برصغیره او ټي ټي پي لخوا د ګواښونو مخنیوی وکړي. په ترهګریزو فعالیتونو نظر لرونکی او د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مرستیال مشر اختر علي شاه ډیوه سره خبرو کې وایي پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا مالي او تکتیکي مرستو ته اړتیا لري. درنو لیدونکو له ماتې او مننه ښاد اوسئ.